د افغانستان ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او زما هیواد خپرونې درنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده جوړ روغ خوشحاله بایاست. د نننۍ راپورتاژ مو روزګان ولایت کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایت اورېدلو ریاست د فعالیتونو په اړه دي. نو هیله ده د راپورتاژ تر وروستیو شېبو مو ملتیا وکړي. دفاع د فتنو شیطان په مخ کې خپل امر بالمعروف نهي عن المنکر امر بالمعروف نهي عن المنکر امر د خدای دک دی له سمر امر بالمعروف نهي عن المنکر امر بالمعروف نهي عن المنکر امر د خدای دک دی له سمر امر بالمعروف نهي عن المنکر امر بالمعروف نهي عن المنکر دا د وجیبه د هر مسلمان ورور کړي باید ورور امن کې لور دا د وجیبه د هر مسلمان ورور کړي باید ورور امن کې لور. زما نوم حاجي مولوي فیض محمد صاحب د امر بالمعروف نهي عن المنکر ریاست کې دغه د فصل محتسب د بازار مسؤلیت په غاړه ده. تقریبا موږ تاسې دغه کولی شو یو بېلګه وړاندې کولی شو چې یو داسې سړی ووینو چې مطلق شریعت یو اصول هم نه وي په کې خبرو کې راولي هغه خپل عذر دا وښیي یعنې 100 کاله زما عمر ده دا 100 کاله کې ماته څه نه دي ویل شوي دا زما یو عذر ده زه به اوس بالکل دا دغه کوم زه به اوس بالکل د شریعت تابع یم او د شریعت خدای کې راولم. امر بالمعروف نهي عن المنکر امر د خدای دک دی له سمر امر بالمعروف نهي عن المنکر امر بالمعروف نهي عن المنکر هم بشي پزای امر د غفار هم بشي عمل حدیث باندې دیا هم بشي پزای امر د غفار هم بشي عمل حدیث باندې دیا نهي کړه پلاس پژبال زر امر بالمعروف نهي عن المنکر دفاع د فتنو شیطان په مخ کې خپل امر بالمعروف نهي عن المنکر امر بالمعروف نهي عن المنکر امر د خدای دک دی له سمر امر بالمعروف نهي عن المنکر امر بالمعروف نهي عن المنکر راځئ چې کړو ورجوړ د ځوان نسل خیالات لږ غور دی پکار لږ وڅېړي حالات راځئ چې کړو ورجوړ د ځوان نسل خیالات لږ غور دی پکار لږ وڅېړي حالات له ځانه کړه شروع قائله اصلاح ژر امر بالمعروف نهي عن المنکر دفاع د فتنو شیطان په مخ کې خپل امر بالمعروف نهي عن المنکر. بسم الله الرحمن الرحیم. نوی حاجي بالمعروف نهي عن المنکر د سیمې شکایات د محتسبه شکل باندې تم اجرا کوي. الحمدلله وزارت کوي د مکان مستلزم نه دی راغلي خلکو توصیه کړې دي د حال همداسې مکان نه دی دلی چې هغه موږ مکان په مخ راغلي با توصیه کوو خلکو ته توصیه کوو د منکراتو کچه ډېره کمه شوې. خلکو همکاري سره څومره ده؟ همکاري صرف تقریبا په دې کې خلک مو سره همکار دي زما د سړي خوشحاله دي دا شرعي نظام دی هم دغه غواړي چې موږ دغه شرعي نظام ځان بیخانده وګرځو او د شرعي نظام تابع وکړو. نو ځوانان ته همدا پیغام دی چې دا شرعي اصول په ځان کې راولي د آینده وخت لپاره منکرات نه وکړي د یې رئیس دی د الله د رضا لپاره عبادت کوي او د منکرات وخت یې هغه ګناه باندې بار ولاړ شي. ځوانان ته همدا توصیه ده چې د منکرات څخه اجتناب فاد الفتنو
شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف نهی المنکر امر بالمعروف نهی المنکر امر دی د خدای دک دی له ثمر امر بالمعروف نهی المنکر امر بالمعروف نهی المنکر امر دی د خدای دک دی له ثمر امر بالمعروف نهی المنکر امر بالمعروف نهی المنکر دا د وجیبه د هر مسلمان ورور کړي باید ورور امن کې لور دا د وجیبه د هر مسلمان ورور کړي باید ورور امن کې لور هم بشي اصلاح هم دفاع د شر امر بالمعروف نهی المنکر دفاع د فتنو شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف نهی المنکر مولوي فرید احمد وظیفه مو د امر بالمعروف نهی المنکر په ریاست کې د روزګان ولایت په سطح بیا د مرکز په علاقه کې د احتساب وظیفه ده. دلته اوس راوتلي یاست ریاستو ته ستاسې د چک پواینټو تر څنګ ته د ریاستو سم لیدنه کوئ؟ بالکل وکې موږ خپل پلان لرو د هغه پلان له مخې پر اداراتو ګرځو د ادارو نظارت کوو د ریاستو نظارت کوو بیا چک پواینټونه هم په نظر کې لرو چک پواینټو ته خپل وخت لرو خو دا وخت مو د ادارو د نظارت کې چې د دغه نظارت په درشل کې نن دی راغلي یو د دغه ریاست چې انکشافي جهات ریاست دی د دغه نظارت مو وکړي او د دې سره مو اصلاحي غونډه جوړه کړه هغې کومې سپارښتنې چې موږ ته د ریاست لخوا سره کول سوي وې د هغه سپارښتنو د تطبیق په اړه او د هغو د عملي کولو په اړه مو هغه لازمې لارښوونې ورته وکړلې. تاسو چې کله کومې ادارې ته ورځئ د هغوی سره اصلاحي غونډې جوړوئ عموما مقاصد مو څه شي دي د کومې توصیې کوئ کومو برخو کې؟ خو هغه د پلان د تطبیق له مخې چې موږ ته په پلان کې راکول سوي په عمومي کچه باندې د بیت المال حفاظت دی او د دې ساتنه ده او د هغه رنګه هغه خپل مسؤلیت چې په هره اداره کې هر کارمن یا هر شخص ته حواله دی د هغه د ښه په ترسره کولو په باب باندې توصیه ورته کوو چې باید په ښه ډول ترسره سي او د هغه رنګه چې څنګه د مراجعین حقوق لري پر دغه ادارو باندې د هغه د حقوقو د ترسره کولو په اړه باندې ښوونه ورته کوو چې د ولس په اړه او د مراجعینو په اړه باندې چې نیک سلوک ته هم اشاره پکې کوو چې باید نیک سلوک ورسره وسي مراجعینو ته ښه سهولت برابر سي. څونه مثبت بالکل زموږ د اداراتو مسؤلین هغه که لوړ مسؤلین دي که ټیټ رتبه مسؤلین دي هغه ټول زموږ سره په دغه اصولو کې همکاره دي چې د امر بالمعروف کوم اصول دي هغه اسلامي کوم اصول دي د هغه په تطبیق کې راسره همکاره دي او هغه شته منکرات چې مخکې معنا د صورت په اړه باندې کوم منکرات وه هغه بالکل زیل سوي دي د هغو په زوال کې راسره همکاره دي. امر دی د خدای دک دی له ثمر امر بالمعروف نهی المنکر امر بالمعروف نهی المنکر امر دی د خدای دک دی له ثمر ډېر ځینې خوشحالي ډېر ځینې خوښ وو مشران پر لارې شوله ورچ مشران پر لارې شوله دا ښه صوفیان به وزیري به وختلې وه دا اول زه وم خدای وختل اوس دا ښه مبارکه ژیره مې پرې ایښې ده چلند څخه څونه خوښ دغه ژیرې راوستلو حالت ته چې ته راوستې په کومه طریقه په زور که یا نو په زور نه خو ولکه به چپلاخه ولیم دغه مستیات یې دوه درې واره بیا راووځئ مستیات بیا راته کوئ چې دا مه کوئ ښه په رضا دغه مه کوئ دا کار اخر باره موږ خپله دغه سولو اوس دا کدر کې پر موږ زور راوستلي دي یا تکلیف باندې راوستلي دي چې دا ژیرې صد به صد موږ امر بالمعروف علی وسره چې لس واره یې موږ خبر راکړی دي اطمیناني په دې باندې چې دوی موږ ته خبر راکړی دی چې داسې وکړي داسې وکړي داسې وکړي داسې وکړي په ښه چلند باندې بده وضع یې نه ده کړې ده د اولس سره انشاءالله الحمدلله د اولس ټوله ځینې خوشحاله دي.
دوی راځي تقریبا هغه خپل نوبت سره چې په ټولو ادارو ګرځي نو همداشان دلته هم راځي نو دې ریاست ته راځي بیا موږ ټول کارمندان راغواړو ټولو کارمندانو ته دوی هغه لازمي توصیې کوي په خاص ډول د صورت او سیرت په باره کې د لمانځه په باره کې د زکات په باره کې او هغه کوم احکام چې د الله پاک د خوا څخه پر مسلمانانو باندې دي نو د هغه په باره کې دوی ټول ته ښه لازمي توصیې کوي. ښه تاسې دغه توصیې څونه مثبتې ارزوئ څونه تاثیره کوي؟ دا خو د ټولو مسلمانانو هغه وجیبه ده نو دوی هم په د خپل وجیبه کې خپل وظایف سرته رسوي نو انشاءالله په دې ریاست کې تر یو حده پورې ټولو کارمندانو پر ځان باندې عملي کړي دي یو خو دا موږ مسلمانانو باندې دا واجب خبره ده چې هغه توصیې موږ ټول پر ځان باندې عملي کړو. ښه نظارت ترسره کوي موږ خوشحاله یو انشاءالله د کلي مجاهدینو د امارت اسلامي مجاهدینو نه خوشحاله یو. د خدای ډک دی له ثمر امر بالمعروف نهي قدرمنو لیدونکو راغلي د روزګان ولایت امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایت اورېدلو ریاست ته دلته به د یاد ریاست له رئیس سره د تېر کال پر فعالیتونو او لاسته راوړنو وغږېږو نو هیله ده ملتیا مو وکړئ. هم بشي په ځای امر د غفار هم بشي عمل حدیث باندې د یار هم بشي په ځای امر د غفار هم بشي عمل حدیث باندې د یار. زموږ ریاست چې عمده فعالیتونه دي هغه په درې برخې کې دي. اقامه د معروفاتو چې امر بالمعروف دی، ازاله د منکراتو چې نهي عن المنکر او د شکایتونو اورېدلو برخه ده. دا درې عمده فعالیت زموږ ریاست کوي. تاسو دغه برخو کې وویل چې د درو برخو کې فعالیتونه کوي د منکراتو د ازالې او د معروفاتو د ترویج برخه کې تقریبا ستاسو یو کلنۍ لاسته راوړنې عمده لاسته راوړنې مو څه دي؟ ترک جماعتیا د وسپر تکړه ده لله الحمد. د هغه رقم نور ودونو کې چې هغه غیر شرعي رواجونه و د نکرو ځولول هغه مو د صفر ته ورسوله. سروزونه په ودونو کې غږول هغه و صفر ته ورسېدل. په رسنیو کې مو هغه د سروزونه غږول سریالونه خپرول د زنانو سره مرکې کول دا مو و صفر ته ورسېدلې. ځینې داسې شیان دي چې هغه لله الحمد سل په سل کې دي. ډیره مننه ولي صاحب. یادونه مو وکړه چې ریاست مو درې برخې لري دوه برخو څخه مو جزئیات راکړل. یوه برخه چې د شکایتونو اورېدل یا سمې شکایت برخه ده. تقریبا په تېر کال کې موږ ته 100 شکایت راغلي دي. 100 شکایتونه د اداراتو څخه موږ ته راغلي دي. هغه شکایتونه چې مثبت شکایتونه دي. ځینې شکایتونه داسې وي چې هغه د اصولو سره برابر نه وي هغه موږ ردوو. لکه مثلا اوس یو څوک دی در مخه در دی چې پر ده باندې حکم د محکمې د خوا نه دی سوی دی راځي د دې شکایت کوي زما سره محکمه سره کې دعوه غواړي. دا د هغو اصول دي و امثالهو. د دې مثالونه نور هم شته چې شکایت هغه بې ځایي نو هغه شکایت موږ په هغه حال کې نه راسره ثبتوو. هغه شکایت چې بر ځای دي هغه 100 شکایته سوي دي لله الحمد. په 100 شکایته کې 8 شکایت موږ حل کړي دي. یا مو د هغه مشکوع عنه څه چې د کم چا څه شکایت شاکی کړی دی د هغه سره موږ خبره کړې ده زموږ د لارې محل کړی دی. یا داسې کوو قانون اصول مقرره داسې ده چې موږ د هغه مافوق ته بیا دا شکایت کې د هغه سره حل نه کړو د هغې ادارې و مافوق ته یې ورلېږو چې دا شکایت حل کړه. خو لله الحمد موږ په دا کال کې داسې شکایت نه لرو. دا زموږ د ولایت د مسؤلینو پر هماهنګۍ باندې د هغو پر همکارۍ باندې د هغو پر اخلاص باندې دلالت کوي چې یو شکایت یې زموږ و مخته راغلی دلته دې نه حلیږي موږ دې استولی یو وزارت. داسې شکایت موږ نه لرو. لومړی موږ دلته خپله حل کړی دی چې کوم مشکوع عنه ته موږ رنګ وهلی دی خبره مو ورسره کړې ده چې شکایت پر ځای و هغه راته ویلي چې بلکل یې زه ورغلم. دغه رقم زیارتونه دي. په زیارتو کې زموږ ستاسې په زیارتو کې بدعات کېدله شناختې بې ښورولې طوافونه بې پر کوله د هلته بې پسه پر حلالوي د هلته بې چرګ پر حلالوي د معتصبینو په بار بار ورتګ سره لله الحمد که چرمه بې حجابي ده زه خپله ورغلی یم بیا مې د معتصبینو د نظارت بعده د دې مشهورو زیارتو نظارت کړی دی. شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف
المنكر امر بالمعروف نهي المنکر امر دی د خدای دک دی له ثمر امر بالمعروف نهي المنکر امر بالمعروف نهي المنکر امر دی د خدای دک دی له ثمر امر بالمعروف نهي المنکر امر بالمعروف